قرآن کریم تلاوت په دې میاشت کې ډیر کوي. دا د قرآن کریم تلاوت په دې عام ورځو کې اجر لري، ثواب لري، خو په دې خاص میاشت کې بیا ډیر ثواب او ډیر اجر لري. دغه شانته تراویح کې مجتاسو قرآن کریم اورو د قرآن کریم خدا د چې بده نه یو. بعضی خلک تراویح کې ولاړ بدی سوچ بلی خواته د دې تلاوت د ثواب اجر بالکل نشته، نه تراویح اجر شته. تراویح خدا مطلب ده چې ته د امام پسې ودرېدلې هر حرف باندې ستاسو چې فکرې بیا که الله توفیق درکړي تهجد لمونځ وکړه، په تهجد کې قرآن وایا، پوره قرآن کریم ختم کړه. او که قرآن کریم په یادو نسوي ویلی ناظره باندې وایي صحیح. اصل مطلب دا ده چې په دې میاشت کې هر عمل الله ته ډیر ګران ده، ډیر غټ ده. نو کوشش ودا کو چې تلاوت د قرآن کریم موږ وکړو چې ازمش تاسو شبانه روز زندگی د قرآن کریم د محبت سره تیر سي. زموږ تاسو اعمال نامه چې پورته کیږي سهار او مازیګر کښته کیږي، مازیګر پورته کیږي، سهار کښته کیږي، دا د قرآن کریم په تلاوت او په واعظ او په نصیحت باندې. لیکن افسوس د نن زمانه مسلمان قرآن کریم په ځای باندې موبایل ته ګوري. دونه کتنه چې موبایل پر ځای قرآن کریم ته ورکړی وای د روژې پالت نو ډېر به شوی. او واعظ و نصیحت ته کښېنستلی وای نو ډېر به شوی. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا د صبر میاشت ده، دا د تحمل میاشت ده. ته لوږه برداشته په تا لوږه رااله، تنده په تا رااله، نو ته به برداشته. غلط زبان باندې استعماله، غلط خبره باندې کې، دیو چا غیبت باندې کې. روژه مطلب دا نه ده لکه حیوان چې خوله دې ودر وتړي سهار څخه تر ماښامه پورې نه خوراک کوي نه څښاک کوي، دا خو د حیوان هم کولی شي. اصل روژه هغه ده چې غوږ دې د حرامو څیزونو د اورېدو څخه بچي، لاس دې د حرامو څیزونو د اخیستو څخه بچي، پښه دې د حرامو وشي ته تګ کولو څخه بندي، خوله دې د غلطو څیزونو د ویلو څخه بند وي، سترګې دې و غلطو څیزونو ته د کتلو څخه بند وي. دې ته روژه وایي. ډېر زیات احادیث هم دي سهار څخه تر ماخوستنه پورې خوله دې بنده ده، شی نه خوري. حیوان ته یو واګه ور واچوه خولې ته شی نشي خوړی، خو معنا نه لري. بلکې د دې روژې مطلب دا ده چې ته به لوږه تنده تېرې ورسره سره به په ټولو اعضاو د بدن کې به ته روژه یې. روژه صرف د خولې بندول نه دي بلکې د سر څخه تر پښو پورې د ټول بدن بندول دي. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي که ستا سره څوک جنگ کوي خوش کې درته کوي ته ورته وایي چې معافي وروره ما ته معافي وکړه زما روژه ده. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې دا میاشت د غمخوارۍ میاشت ده، نو تاسو هم د الله پر مخلوق باندې رحم وکړئ. د ضرورتمند انسانانو حاجتونه باید پوره شي، د یتیمانو، مسکینانو، بیوه اشخاصو، د محتاجانو خبر ونیسئ. او دغه رقم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي رسول الله مبارک همیشه د سخاوت دریا و دریا داسې سخی انسان لکه محمد مصطفی علیہ السلام پر روی زمین کې نه تیره سوی ده او نه تیریش. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بیا په رمضان المبارک کې دومره سخاوت کوي، دومره سخاوت کوي چې سمندرونه به ځینې جوړ شو، دریابونه به ځینې جوړ شو د سخانه. نو ځکه د سخاوت چشمه په رمضان کې هر انسان باید په ځان باندې راولي چې د دنیا انسانان د دې څخه سیراب شي. او په دې کې بیا اخري شپو کې په رمضان کې الله تعالی یو شپه ایښه ده چې دې ته لیلۃ القدر وایي، دا تر زرو بهتر ده. او په دغه شپو کې ځکه علما کرام او سنت هم دا دي فرمایي چې اعتکاف کې کښېنستل سنت د بهترین عمل ده. پخوا پروش کال به یو چا کښېنستی دلته او یو به دغه زوی د کریم لالا زوی به کښېنستی. نو چې یو سړی کښېني دا سنت مؤکد ده خو علی الکفایه، یعنی که په ټول کلي کې یو سړی کښېنستی د ټولو غاړه بنده ده د کلي والا. که په ټول کلي کې یو سړی په مسجد کې په اعتکاف کښېنستی د ټولو غاړه ادا ده، ختمه ده. دې ته وایي سنت علی الکفایه، یو فرض کفایه ده یو سنت کفایه ده.
دا سنت کفایه. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف سنت داغو همیشه به رسول الله مبارک اخر لسیزه کې به اعتکاف کې کښینستی. د دې څو فائدې دي. یو دا چې بازار څخه د تګ او دراتګ د ګناهونو څخه انسان بچ کیږي، محفوظ وي. او بل دا چې خپل مالک او د خپل بادار حقيقي در زمندۍ په خاطر باندې د خپل خالق حقيقي بکور کې ناس دی او هغه ته متوجه او عبادت کوي. یو لمحه د اعتکاف ته په ثواب لیکل کیږي. او بل دا چې ته په منځ په اشتیاق سره ته د جمعات لمونځ کوي، په شوق سره. یو سړی چې د مسجد سره باندې او معمولی کار ورته پیسې به لمونځ نه کوي، نه چې په مسجد کې دننه چې هر څومره غټ کاری مسجد په شوق سره ته لمونځ کوي. څه ستا کار دغه ده ورسره. مسجد دا د الله جل جلاله کور ده. نو چې کله ته د الله په کور کې کښېنو د الله ملمه، د الله جل جلاله همسایه. او بل دا چې ته د فرشتونو سره د ملائکو سره مشابهت پیدا کوي، ځکه چې فرشته او ملائکه هم هر وخت د الله عبادت باندې اخته دي. نو تم هر وخت د الله په عبادت باندې اخته، نو ستاسو د فرشتو په منځ کې یو کانټیکټ راالي ورسره. کوم انسان چې د باندې وي بیمار وسی، مریض یو څوک، هغه انسان ورسی بیمار پرسی ته د دې څومره اجر ده؟ یو سړی مریض ته ورځي پښتنه ته د دې څومره اجر ده؟ ډیر زیات اجر. یو سړی وفات شو ته ورځي جنازه کې شرکت کوي، د دې څومره اجر ده؟ یو سړی فاتحه ته ورځي دا څومره اجر ده؟ لیکن ته په اعتکاف کې ناس ته نه جنازه ته ورتلای سي، نه فاتحه ته چا ورتلای سي، نه د چا پښتنې ته ورتلای سي. الله جل جلاله فرمایي چې ته اعتکاف وکړه، ته په اعتکاف کې ناس د خپل په ځای آرام قرار دا هغه ثواب ته دومره ثواب الله درکې لکه څومره چې بیمار پرسی والا ته ورکې. دومره ثواب ته الله درکې لکه څنګه چې تا په جنازه کې شرکت کړې ده. دومره ثواب الله ته درکې چې تا بل خیرکار د باندې کړي چې هغه په مسجد کې نه کیږي. څومره اجر ده. بل ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا تراویح دا اعتکاف دا سنت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د پوره میاشتې او د شل ورځې د آخري اعتکاف کړی ده، لیکن د لس ورځې د آخرنۍ د رمضان مبارک دا همیشه رسول الله مبارک کړی ده چې هیڅ کله نه دی پریش او هیڅ کله نه دی قضا کړی. نو لہذا بل خوش خبری دا ده چې په اعتکاف کې د الله جل جلاله د خوا یو قسم انعامات دی چې ته خو اخته په عبادت، سحر، ماپښین، مازیګر، ماښام، ماخوستن تر سهار پورې ته په عبادت اخته. نو کېدای چې ليله القدر شپه ته پیدا کېته ومندي. نو ليله القدر الله نه معلوم کړي، موتی ګران بها قیمت بها غمي داغه پیدا کول ډېر ګران دي.